دا د مزار شریف کابل لویه لاره ده چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ښارګوټي څخه د دغه ښار تر ختیځ کمربند پورې د سړک د دویم لاین د جوړېدو چارې پرون رسما پیل شوې. د دغه سړک د جوړولو لګښت چې د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي د 2 پلچکونو یو لوی پل او ګلدان په شمول 15 کیلومتره اوږدوالی او 14 متره سور لري. مسؤلین وایي 270 میلیونه افغانۍ ورته په پام کې نیول شوي دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. این سرک است یک پروژه گسترده و کلان است از شهرک عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شروع شده باز تا کمربند شرقی کابل از اون میبره 5 کیلومتر تقریبا چه داره طول داره او عرضش 16 متر است ما بینش وسطش یک گلدان است که او مزین میشه به سرسبزی و به پایه تنویری دو دانه پلچک داره پلچک کلان است به خاطر برای ما و شما شاهد از هستیم که چند روز پیش سیل آمده همین پلچکا کلگی بند بود. انو الحمدلله برای مردم شهر مزار شریف بس خاصتا برای ناحیه 12 و 11 که همو پلچکا اساسی جور میشه کلان جور میشه بلند جور میشه مشکل سیلبر حل میشه. در خریسه رامي سرک تقریبا چند متر اسفالت استخدار اسفالت از کانکریت از بخاطر سیلبر است برای ما شما معلوم میشه که همین اساسی جور میشه. په پرانیست غونډه کې د بلخ ولایت مرستیال والی مولوي نورالهادي ابو ادریس د سړکونو جوړونه د هیواد د ودانولو پراختیا او د ولس د هوساینې لپاره یو مهم اقدام وبله او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د ورته نورو پروژو د پرانیستو شاهد اوسیږو. این سرک ها افتتاح این سرک تنها ساخت یک راه نیست. این ما شما بگم که یک ساخت یک کار یک راه است بلکه سرک گام مهمی در جهت پیشرفت آبادانی و رفاه مردم هست. از این سرک در دروازه کابل که میرسه از دروازه کابل تا دورای حیرتان تیر شده در اینجا در آینده نزدیک شهر افتتاح شود و از طریق فواید عامه این طرف که از شهر نو تا اونجا در خود و چرا اینجا افتتاح میشه از اینکه اینجا ما شما بسیار شکرگزار باشیم. د یاد سړک د جوړولو تخنیکی مسؤلین وایي هڅه کوي چې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې خپل کارونه سرته ورسوي ترڅو خلک له ستونزو سره مخ نشي. دوی دغه راز ډاډ څرګند کړ چې په نړیوالو معیارونو او لوړ کیفیت به د پروژې زیربنایي چارې مخ ته وړي. د دې پروژې لپاره یو کال کاري موده ټاکل شوې ده چې موږ البته نهایت کوشش کوو چې دا پروژه ځکه چې دا یو مهم سرک دی ترانزیت سرک دی یا د پروژه په کم وخت کې له خیر سره تطبیق او ګټې اخیستنې ته وسپارو او ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې له خیر سره یا د پروژه به په ښه کیفیت معیار تخنیکي معیارونو برابر سره انشاءالله موږ به دا پروژه تطبیق کوو. بل لور ته د مزار شریف ښار اوسیدونکي د یاد اقدام تود هرکلی کوي. دوی وایي د سړک د سور کموالي له امله هره ورځ ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی او په خبره د یاد سړک د جوړېدو سره به یې ترانسپورتي ستونزې راکمې شي. تشکر میکنم در قدم اول از شهروال صاحب ولایت بلخ. دیگه در این سرک مردم این محل خیلی از مشکلات دارند. از اینجا در سال هیچ کی نفر اینجا موتر نزنه 6 نفر 7 نفر حتما این موتر میزنه. دیگه تشکر میکنم بسیار ما خوشحال هستیم از اینکه شهروال صاحب کار را بازترین وقت شروع میکنه افتتاح کردن بخیر. الحمدلله دولت امارات اسلامی افغانستان با ساخت و ساز بسیار همکاری دارد. ما در این ساخت سرک سایه 11 و 12 شهر مثلا بسیار خوشحال هستیم. و این سرک کمبر بود بسیار حال سهولت زیاد میشه. وقتا سابقه بود به در شهر ساحه کم است ترافیک حادثات زیاد است. با همین سرک کلان میشه بسیار سهولت میشه. مردم با آسانی رفتن میتونن تا شهر یا رفت آمد میکنن طرف کابل مزار آزاد است دیگه. د معلوماتو له مخې روان 1415 لمریز کال کې د مزار شریف ښاروالۍ د حلقوي سړک په ګډون د 22 لویو پروژو پلي کولو پلان لري او پر دغه پروژو به 2.1 میلیارډ افغانۍ لګښت راشي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې ورکول کیږي.
ثابت خان انزور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.